माहे रमज़ान माहे रमज़ान فاتح يا بخا پشمنه پاسه سختره وای څنګه چل استاد خای کنه څه کې خدمت کې لګي ها بس دا ډېر ښه خدمت چې راټینګ دې کړی بچي مسله ثواب دی بس الله دې پکې ایمان نصیب کړه او موږ ته هم دعاګانې کوئ ژوند خو ټول لګي ها دینه پاتې پاتې او خو تعالی ګناګار مونږ الله ټول انسان په فضل لګي بس دا الله په دا مصیبتونه دا کوم بیماری نه ها دا الله ختمي کی امين او کم دنیا ژوند کې موږ تیرو چې نن د شي ټول شو کې دا بیماری شو هغه نه شو خو یو الله په کلام برکت راخدي الله پر رحم باندې موږ وکړي دې ګناګار مونږ او بس ثوابونه دی وګټل ټول ثوابونه دی وګټل ښه پایو لاله والله دې په ژوند ټول سامان لګي ها بس زنو خپل خدمت کوه ځه خیر لګ ده ځه لا بخا پاسه پشمنه پاسه فاتح لا بخا پشمنه پاسه دا زمونږ پایو ماما دی د شریف آباد دا چې دی نو په هره روژه کې دی 2 بجې په لارو کوڅو کې ګرځي او دا اوازونه لګوي او د دې خلکو دپاره چې دا خلک دی پښمني له پاسي او دا ثوابونه ګټي الله دې قبول کړي آمین کی پاسه فاتح لا بخا پشمنه پاسه څه کې خدمت کې دا پښمنه خلک په سوما صاحب خدای پاک دې موږ ثواب ټول لګي امين او د اخري سور دې پاتې دي لا به موږ بدې لا به بل کله موږ جدي پته لګي مرګ ځن پته پته لګي او جی او لاس دولس کله اوازونه کوم یا الله زه خو تعالی ګناګار یم الله پاک ټول دنیا المدیه د سونه وخت نه لګیا دا خدمت کوي لاس تکاله خدای پاک د وخت تیر کو او سیر بشي او تیر وي او ماشاءالله څنګه دا اوس په چې پاتې پښمنه ده خدای بخا پاتې پښمنه ده دا زموږ د شریف آباد پایو ماما دی او د لسو 12 کال نه دا خدمت کوي لګیا دی خدای پاک شکر خپل ماشاءالله خپل وجه له خپل غیر له بار وخت مو باران دی او نن پکې نن له سم شرم پښمنه ده او وخت په مو باران الله ورای الله ماشاءالله موږ دې ګناګار خدای ته ماته ټول لګي امين الله پاک دې بیماری ټول ختم کړي خیره امين او سب دې دنیا کې سي الله هغه آسان کی موږ دې ګناګار الله پاک مو ماته راکړي او چې څوک دې کې ماره څوک اوري زما څخه غلطي شي ماره ماته راکړي زه خو تعالی غریب ما عمر کوم حق ته خدای پاک دې موږ ته آسان کی ټول اچھا امين اول بیا کلمه به وجه لا اله الا الله محمد رسول الله ډېر خلک خو به ستاسو په اواز باندې عادت شوي همي ان شاء الله چې لالا به راځي لالا به موږ به پاسې کوو او ستا په اواز باندې به چې دی نو پاسې بس الله پاک دې چې دی نو ژوندی لره او الله پاک دې له صحت درکړي چې دغه شانتې د شریف آباد د خلکو نور هم خدمت وکړي او الله دې خوشحاله کړي زه د باران دی ځئ جزاک پایو ماما ماشاءالله چې دی نو په دې باران کې لګیا دی او هغه کوي دا اوازونه لګوي د دې شپې او د 12 کال نه چې دا خدمت کوي او هیڅ د چا نه څه نه غواړي او دا چې دی نو د الله د رضا دپاره او بله خبره دا ده چې دا خلک چې دی پښمني له پاسئ او خپل خدمت چې دی نو هغه کوي لګوي نو الله پاک دې دوی له د دې اجر ورکړي او الله پاک دې خوشحاله کړي